د شپې د پاس په کوټه پروت دی او د چا په کور کې به مړې شوې ډزې به کېږي. دې دله قوم کې چې واده یې ډزې کوي، چا ډزې چا سره ټوپک تماچه نه پټاخې خلاصوي. دا دکانداران د پټاخې هلکان یې تیالي او ټاک ټوک ټاک ټوک ټوله شپه به ترې خوب ونه کړي چې چا کار واده. وایم یا الله دې خلکو ته د خوشحالۍ مخ مخ آیا، دې نه خو موږ د شپې خوب نه شو کولی. ته خو هر وخت په غم کې ښه هر وخت نو پروت به په کټ کې او ای ګولۍ به راشي په دا تندي به ولګي او د سټ نه به دې وځي چې کور دې را خبرېږي ته به بیا مړې. او ای ګولو ډېر خلک نه دي کړي، خدای دسم کولی چې ډز به په یو مالت کې وشي او ګولۍ به ستا کور ته راشي او ته به پرې ولګي. نن سویمه ورځ ده چې د زلزلو ګړچونه شروع دي. که الله په یورپ کې 15 دماکې کولی شي او 2000 کورونه په غم اخته کولی شي، هغه خدای 10 دماکې په تا کې کولی شي. ته په څه غاوېر اوس بیا در باندې افت را روان. غوښه به دې چېرته غټه خوړه 100 روپۍ کیلو غوښه، خدای دې په 1000 روپۍ کیلو وایي امین. نه ټول وایي خدای دې خو بسه غوښه هم خوښه را جوړې، خدای دې غوښه په 1000 روپۍ کیلو چې تیکه څوک نشي خوړی. د وړو بوره په 200 روپۍ توړه وه او 270 روپۍ توړه، 280 روپۍ توړه د وړو. اوس به بیا هماغه چلي چې پلینونو کې به ولاړ یې 280 روپۍ به هم ورکړي او توړې ته به انتظار بیا در باندې د وړو قهر را روان دی. د مسؤل دار به پخوا خلکو د غریبۍ د وجې خوړه پیسې به یې کوله. زما یاد شي د به پلار سره تلم په 3 انې سیر غوښه وه، غوښې سره به یې دومره ورځ به ورکوله چې غوړي مړي خو چا پېژندم نه. دلته پاکوان دی، بناسپتی دی، پټن پتی دی، پټن پتی دی. دا بار دکان وګورئ چې اټیمان دي چې دا خلک موږ په خپله لارې به اوس دا پته درته لګېدلې چې یو ټینکر والا ما ته وویل دا هغه 14 ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي راوړي. دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي او په دې ټینکرو کې دا بناسپتي غوړي راوړي. دا نن چې د خدای په قهر اخته وي کلم کونه خوږېږي، کلم سر خوږېږي، کلم سپېږمې خوږېږي. دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي په هغه ټینکرو کې راوړي. د دې سر وی چا کړي دا سفر خبر مې که په څوکۍ باندې لاغی راشي دغه راشي پولیس ولاړ څه څه ده پکې اسم نشته دي اسم ها ها ځه ځه دا پتلون کې جیب کې لاس ومنډي بس ته پوه شوې. دې دغه لا تکړه دي چې د چایو ګنډه ونیسي، کسټمر هم دې پسې ګرځي، پولیس والا هم دې پسې ګرځي د چایو ګنډه. وګوره قانون ناس کې واغستو د چایو ګنډه په سایکل تړلې ده. خدای دې کور لوټي لوټي کړ پروردګار دې په چمو کې نه کړه نو په 100 روپۍ کرم ډوله دا تور چې تاسو کې کوم ملک کې د ظلم دا حالي چې غریب سړی به د تور سره توړم په سایکل چاته دکاندار ته نشي وایي. ولې په دې کسټم نه دی ورکړ؟ د کسټم پیسې بیا چېرته استعمالېږي؟ د شاهانو په بنګلو، د شاهانو په سړکونو باندې، د شاهانو په لینکوزرو باندې، د شاهانو په پیجارو باندې. هغه د کسټم پیسې چې ما نه والي هغه بیا د شاهانو په بنګلو استعمال. اوس بیا ګرمي رااله دې پکې ته هم ته نشي کېناست پکې چلے 2000 روپۍ بل 2500 روپۍ بل در پسې راشي. بیا چې زمونږ د جومات بل کم راشي نو ټول جومات وتښتي. دې ته مسجد هلاک بیا وایي ښه دا مسجد هلاک دی، د دې مور او پلار نشته، د دې هېڅوک نشته. بیا ورپسې چندې کوه خیرونه غواړه او دغه کوه. خان ته چې ووایي چې دا بجلي د جومات بل راغلی کټې ته کړي کټې ته دا بجلي کټ کړي د جومات. خان بیا دا بجلي به نه کټ کېږي انشاءالله ستا سر به کټ کړي. عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې د عظیم قهر الله دې امان راکړي. زموږ یو بلو په دې مرۍ کې یو وړه غوندې دانه وه، دلته علاج ملاج وکړو ټیک شو، بیا خرابه شوه، لندن ته یې بوت. لندن کې چې ټېسټونه وکړل دا کینسر دی. لندن هم په ستړی شو او وړه دانه جوړه نه شوه. د لندن نه امریکې له بوتلو چې امریکې نه یې بوتلو امریکا هم په ستړې شوه او د امریکې نه یې مړ راوړو. 1.5 کروڑ روپۍ پې لګېدلې. دا څه خیال دی چې دا پیسې به تا خلاص، دا دولت به تا خلاص، دا اقتدار به تا خلاص. تاسو ټولو سره فیصله شوې فیصله چې کوم خلق فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء.
څوک چې ما هیر کړي زما قانون پرېږدي نو فتحنا علیهم ابواب کل شیء دا قسم نعمت دروازې کې ور پرانیزي بنگلې دي محلونه دي چمنونه دي چرګان دي ډینرونه دي ډینوټن دي ګرینوټن دي شادي حالونه دي ها او بزرگان هم شادي حال کلا بزرگان نمره ګیری دی هغه خو دې شادي حال کو فلما نسوا ما ذکروا غیر کېږي ما ګیره د چیلینګ وی چیلینګ ګیره والا دې ها چیلې پیژنې ورغمه ګیره خو د چیلینګ وی ګیره غیر کېږي ما او مله د کارغه باندې ټیټ پاس کې دوه غیر کېږي ایمان سره به اوس ته کته چې خو به اوس درته وایم چې زمونږ د ګیرو نه د سپي لکۍ ښه چې ګیره والا په جنج کې د بارډر او د پولیس او د فوج په بینډ کې روان د دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده په دې جنجونو کې ګیرو والا روان کړ ساده په دې ځکه څوک یارانه کله مالک ګیرې جن ته خر بچیا نه کده نه کده نه اتیر ورته کې جن تیرې ده دومره ګیرو والا په روانو واپس نه او چې بیا را باندې را پیښ شو کنه څنګه چل ده ولولي مل ظالم دند غږېدو زمام زړه کې دوی ورته مان پرون یې د خدای سپیره راته یو کارت راو تاسو دې بس ماشوم واده دې یاره نو ولیک پرڅو په سړی را سره لاس یو څو خلاص مې ورته وشته او بس غږ نه ونه کومه خزا خدای ته وګورئ تبا بشه تو خدای قسم چې عمر لا بجاړی وقتی طور خوشاله باندې مخه خوشالهګا وقتی طور خوشاله باندې مخه خوشاله نن پاکستان د غوښې ډېرې ده او موږ په کوم ځای کې د غوښې په کیسه کې خپل ورمنډو اته ګټو کې ستنیش نو تاسو ورته مولای ته بخښړې ما د لا خدای تطبیق وباسي زما زخه یو کیسه مې درته کړې و چې جمعې شپه مولیانه چا وظیفه دغه راوړې وې دا بنا ورته وي فاتحه دې د جمعې په شپه لا سوچت کې داخل دا زړې نه لا سوچت کې امرو په سارواګانې راغلي دي پاس په بنیر ناشتي داغه اروا بیړه تبا د خدای خبر چې کوم جهنم کې به پرته ته په بنیر ناشته لا سوچت کې سارواګانې راغلي چې د فاتحه والی ولات زړې جمعې فاتحه راشو په جمعات کې صاحب اور واګانې او ډبل روټه توبه او باسا دا مونږ چې لک خیر رسم ني قسم په خدای رسم ني چې وسم پیدا شي الله دې امان ماجدانو چې وسم یې او ګناو نکي یو سره ما چرته تقریر کې خو خود په څه زما عادت ته ټلیفون دی چې ما په وخت ما ته به استغفر تعالو تامو یو ورځ راته استغفر ومه پیړای داسې لا اله الا الله محمد رسول الله چې ما ورته جواب کړل جزاک الله نور ما پرون خطه کنه یو میاش دا کنځلې ما ته کو فل حال دې جماعت کې غوان موجود دي غوان چې د دکان په خله کې یو سړی ما ته د کوتري بچي وي د کوتري بچي کوتره د سپي بچي ته وي بیا بار په دې سړک ما ته ستا فضل او ستا نور خلکو یاد ټیک ما پرون ختم یو میاش دا کنځلې ما ته کول یعنی ما دام کولې چې ټلیفون باندې دواله ته ویلي چې دا نمبر نوٹ کړه دا سړی څوک دی او تاسو دوا پکار ده په پولیس مې ولې سر لسکاله نکات کړي ټیک اځیدان په دې کې په ګوم میاش کې تیری شو کنځلې یو میاش نه هو بیا بند په ګوم میاش کې پس یو ځوان سره دی اغراغه او دومره ګیره و لا سراکو او سترګو کې وخه ما ته وی مولانا صاحب معافي غواړم سره ته به نه مالنه ورزاغه دورانی مچا ما بتا ته په ټلیفون کنځلې کو ما ته وی مال خاص ما خزو لرو ومه پیړای بده چې یادول غتلی ویلاو زو مال دا ولی دی کولی ویل خزا مې دماوه تا خزو پسې بد ویلی بس ا کیسټ بچا دی وره زه د خزو متعلق ما کنه چې درې مونږ دې بورای مسکم دله چې ګوره درې مونږ دې بورای رسو کینو نه کنه ما درته ګیرو والا خو ګیر خلې په نالت ګیرو والا په نالت عمر ګیرو به سکین پټه وځي بوجه به ور پسې نه هغه ته دا سه لاسم تاو کړه دې سره کومه ګوري کده درو
نن دا لوټ باندې د جناسه بوت چاپ د جناسه په مخ باندې اسې سکر خو په پین اسې کرخه دا لوټ نه بینک علی نه دکاندار علی نه بل څوک ولی وای د قائد اعظم مخ خراب کړي کتا سو د خدای مخ خراب کړي او د محمد رسول الله مخ خراب کړي او د بیبي زینب او د بیبي عائشه او د بیبي فاطمه حیام خراب کړي دا لعنت شدر باندې هغه در باندې اسم کیږي او د جنازه په بوت چا کر خوای د نه په بانک نه دي سټیټ بانک نه دي تاسو کړه کته پیو تاسو خیال نو عزیزان موږ نن هغه د پیغمبر د زمانه منافقان چې په خپل لا اله په ځل کې ټک د پاسه برګ په خپل خندا په ځل بېمان مسلمان او په خپل درته وخاندي او په ځل کې منافق او حرامي وي په خپل خندا په ځل بېمان خپل به متل کی او ځل کې به درته دای چې کله به مرتارو نو عزیزان موږ واعلی مسلمانان کېږي چې موږ کې تقوا راش او ته هر ګناه د تصور نه ځان بچو هغه سره چراغ ہے او ماته د چکنځل کولې ګیره پېښوان ماته یې جدا رسول دلاسه ما دا کار کول اوس ما فعل راغله زما په خپل پر ویلې تبلیغی جماعت والا زمو جماعت تراغلی او هغه څه خبره وکړي بټول اسپم په جړه تیرا کړی دا او هغه سره بیا سه روزا ولګولا بیا سلوي سترځو تلاړم اوس را نه دا شی جوړ شو هغه خزله می طلاق ورک چې تا زما اسلام تبا کړو او زما دین دې تبا کړو خزله می طلاق ورک مالي بچی دی ول شکر دې بچی تی نو صدقړه مان ویلار او رکش وخت خبر کم پاتره نو زما ځان تقوا خفلت سمودت ته بل کړی اثر وکي او بیا دا چې وکي دا غي مثال نه نو ځانونه خاورې کوي کني آسماني آفتونه در باندې را روان آسماني آفتونه وای ما ورځ د زلزلې ګروپونه کېږي بیا وای ما یورپ ملکونه من تختاري او ډېر په مزو کېږي او ډېر په خوشحالو کې نن چې په یورپ ملکونه باندې کوم قهر نازل دی پرون پکې سر د پنځه لس دماکې کېږي زرو نه زیات خلک زخمیان دي او دوه درې سوه پکې مړه دي نن د یورپ په جوړه کورونو کې غوغا او میرونه او جړاګانې خدای کولی شي کنه نه شي کولی او بزرګان هم شادي حال تلا بزرګان نمر ویری نه هغه خود شادي حال کو ولما نسو ما ذکرګیرو غیر کېږي ما ګیره د چیلینګ چیلینګ ګیرو والا لیدل ها چیلې پیژنې ورغونه ګیره خو د چیلینګ ګیرو غیر کېږي ما او نه د کارغه غوندې په ټیک پاک کې به غاړه راکېږي نه داسې مونږ خلکو له دوکه ورکړه په ایمان در خلک په دوکه کو چې ګیره والا په جنج کې د بارډر او د پولیس او د فوج په بند کې روان د دې ګیره نه د سپیله کې خلک ها په دې جنجونو کې ګیره والا روان کړي ساده بدې دي کې څوک یارانه کله مالک ګیره لا تخر بچیا نه کده نه کده نه اته ورته کې جنگ تیرې ده دومره ګیره والا په روانو واقف نه او چې بیا روان را پیښ شو کنه څنګه چنده ولولې مظالم بند غږېدو زمام زړه کې دوی چې ورته مارګټ شمه خفتې مې خوږې دي ته ورته ګډ نشوي ما تل تعالی دله ما فتان ځان پټولو ما لیدلې ورسو کو دې بس کلی ولې دا مړې ژوندې ده نستاسو مړې دي خدای بنیاد بس تاسو دا ژوندې دي خدای کور ور په ما خو چا بر فوټو په زندګۍ کې د چا واده تنه تلې چاره باندې پتانه کې پیارو نه د چا دعوتونو تنه تلې چاره باندې پتانه کې پیارو نه ځای ورکشي تب چې استا دعوت پڅې تب چې استا د واده وري کې پڅې پرون یې د خدای سپیره راته یو کارت راو تاسو دې نه ماشوم واده دې یاره نو ایکسپریس په سړی را سره ناس یو څو راته مې ورته وښته او بس غږ مې ونه کوم خزا خدای ته وګورئ تبا بشه تو خدای قسم چې عمر له بجاړی وقتی طور خوشاله باندې مخه کاله وقتی طور خوشاله باندې مخه خوشاله د دې انجام بداسي چې بیا به عمر نه ما درته وی چې الله وی فلما نصر
ما ذكروا به ما هیر کی نو فتحنا علیہم ابواب کل شیء لار قسم نعمت دروازے تی ور پرانیز چانے میں نے جوڑ کم او چانا صاحب ناظم سے جوڑ کم ناظم نہ ہر سے تی جوڑ تاسو ګورئ دا زمون کله بالا معنی شریف او کیاغه حسیږي په ګورډنګان تر دا غزه پورې بسره کې ټاکه ولګولې او مخ کې تاسو ورشئ تا سیندونه ولاړ دي نو په دوس کالا دا ټول کله چې چاته غټشه ویلې او دا سپری ورته بربندې نیولې هغه سپری مارو ته وای نو په دوس کالا دا تاسو به غیرت قوم دی او د بارانې دم خبره خو مشکله ده او ماغه سره دی چې پرونه هر څه کوړه ولې نن بیا راوته دا بیا به راځي ډورته شورو شو موږ ورته غړي نو خدای به پوره یې قوم ته خورز نه کوي چرن زموږ پلو په دې مړی کې ورغو د دانا دلته علاج ملاجو کو ټیک شو ادوا خراب شو لندن ته بوت لندن کې چې ټیسټونو کې دا کینسر ده لندن هم کې سره شو او ولا دانا جوړ نه شو د لندن نه امریکای لا بوتلو چې امریکای نه بوتلو په امریکان کې سره شو او د امریکای نه مړ راو یو نیم کروڑ روپای کې لګېدل دا څه خیال دی چې دا پیسې به تخلاص دا دولت به تخلاص دا اقتدار به تخلاص چې څو وخت تا خدای راونیس الله دې چې ونیسي تا هیڅ خلاصولو ولا نشته عزیزانو نن ټول ملک وګورئ دا الله د قهر په لپیټ کې دی ټول ملک زه په دې درته خبرونه راځي زه په دې چې اوله زره په ایران کې مړ شو په زلزله باندې دومره زره فلاني ځای کې مړ شو دومره زره هره ورځ دا راپورټ کړه اخبار ځان سره ګرځول ته به وایي چې مورې د جنا صاحب ښځه وه لیډر دی کوم یو چې ګورې اوس ته دې صوبې ته اخبار نیولي او روان نن تماشا کوي په تندر دی ولګي دا ملک خدای پاک دې زر چرته هندو تاواله کی یا دې ترنګي تاواله کی بیا چې بس ته پغلی کوي د باران کې دا ظاهري د اسلام نوم خو چې تللی شي اسلام شرمېږي لګیا دی هر خدای بنای ته ګوره پتلون سټایل پرتګي جوړ وای په ایمان لیدلی نه چې چالي دلی لاس چت کام لیدلی ذکر رنگ دیړ دی هر دینه او خدای ته ګوري پتلون سټایل پرتګي جوړ اور نن سبا به وګورئ چې دینه کوم پتلونه جوړي او رستنه به دغه درته کی تا ملک دی دې ته د اسلام ملک دی دا د مسلمانانو ملک دی ان قریب وګورئ خدای پتلونه چولو والا نو عزیزانو عرض می داو چې په دې کائنات کې په عرش باندې سوچ کوا او فکر کوا کینی تباہ بشي فوراً سرنگون کا خدای ته کینی تباہ بشي فوراً عمر لا بجاړي په دې وختي طور سيزونو غاوره کېګم په وختي طور دولت غاوره نشي په وختي طور اقتدار غاوره نشي تاسو وګورئ په دې 50 کال پرون ورته سوري غوږی دي یو مخه وزیر سے پیری او څه څو پیجنیم نه دا دام وزیر دا خدام بل تیری دام امنه سے پیری امنه څه ته وي میمه ته وي میمه پیجنیم د خزو دا چې کومه میمه وی غټه پای پکې نه یاد غسول دا کنه چې بچي شوی د پای پکې نه ها نه میمه د غسول دا کنه نو دا منګانوس ده دې چې بخامخ درشي او سلام پیوان تارک نبی منل کېږي د اسلام خبره د دین خبره د قوم د خدمت خبره نبی منل کېږي فورا استعفا ورکړه یو کائنات کې هر چاته خدای خپل نظام جوړ کړي هر چاته بیا چې الله پاک ورته کوم نظام جوړ کړی او دا غینا یو ذره بر افاده پشي نو فورا هلاک شي د انسان نه سوا هر مخلوق چې د الله پاک د ذکر نه یو سکند غافل شي نو فورا هلاک شي عزیزانو میګه منتصف کا میګه هم 24 غنټه د الله سنا بیا په دې ټول کائنات کې چې څومره موجودات دي د هر جن خپل حکومت د مارغانو خپل حکومت ته یو بادشاہي د میګو خپل حکومت ته یو بادشاہ د سليمان عليه السلام په هوا روا
और द मेघो बादशाह तमाम रायत का हुक्म को पुतुर तनन दे द सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त रवान दे सेना च हलाक नशे दा खबरा हवा यौड़ा और द सुलेमान अलैहिस्सलाम पर दे वक्त ओकड़ा च द मेघो बादशाह दा हुक्म अगर तख्त के दे च तख्त के हो द मेघो बादशाह रो च दाजता त जालिम कर च ता रायत का हुक्म को पुतुर तनन दे दा तख्त के च हलाक नशे बादशाह ورته وایي چې نه صاحب دا خبره نه وه ما حکم میرګو ته وکړو چې سرو ته ننوځئ د سلیمان علیه السلام تخت تېرېږي هسې نه چې په دې تماشه کوي او د خدای د ذکر نه غافل نه شي اندازه کوئ میږي ته وګوره تا ته څه شی ښکاري میږی چې بادشاهي نو د هغه په دماغو کې الله پاک دومره قوت او دومره قابلیت اچولی چې د خپل رعیت د ذکر خیال سره نن د ځمکې په سر دنیا بادشاهان چې په خپل هم د ټاپ بې دینه دي او خپل رعیت ته هم د دین تلقین نه کوي الناس علی دین ملوکهم خلق چې دی د بادشاهانو په مذهب نو زما عزیزانو بیا دا د ټاپ متوي په دې کې هم کمپلیټ حکومت دی یو د ټاپ متوي ځای بادشاهي اوس بادشاهي خو یو نظام تدبیر وکړ داغی لپاره هغه نظام څه چلی داغی لپاره هغه نظام چې دی هغه هوا چلی داغه خبره هوا وړي او د بل په مزغو کې داغی ټلیفون چې دی هغه هوا داغی د خوراک بندوبست چې دی هوا وړي او د بادشاہ په دماغو کې عزیزانو دې سیدونو ته که سوچ وکړئ عقل به حیران ځکه مولانا روم وایي چې هر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب آئے گا بنا یا اللہ تا ہر شینا تا کاریگری معلومی ہر شیتا چگو تا کارخانہ دا کائنات تا ابس نہ دا جوڑا اس گورا آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنایا روان اوبو کو د میان پیدا کړی او د میانو لپاره دی بیا اوبو پیدا کړی اوس د میانو ځان د حکومت ته په دریابونو تیر جمعو کې د یونس علیه السلام واقع ما تاسو بیان کړو د میانو خېټې الله جیلخانې جوړې یو مې چورانه وکي بل ته حکم شي توفیق را او تیرے امائے تیر کی پخیٹے کی ہر صورت چی جیلی جیلی بے الٹی بیا پجیک مخلوقات کے باقاعدہ عدالتوں نے دی پولیس سے گرفتاری دی جیل خانی تمام نظام کے دے اغد یو قانون لاندی چلی بیا دے ٹول کائنات کے کہ اگر قانون کم موجود نہ منی اور تغافل شی نو ہلاک واحد مخلوق په کائنات کې انسان دی چې هغه ته الله ډیل ورکړي او قانون ورته لګي په قانون کې ورته فیصله کړی دا خبرې دي هغه به هم ستاسو قرآن مطابق نن خبرې د دنیا واوري او وګورئ او څه غول خوري لګي الله وی خبرې کې ټول الناس حسنا خبرې به نه او خبرې حتی کې تقوا دې تم وي چې چا درته کنزونه وکړي نو د کنزونو په جواب کې به په حسنا باندې عمل د کنزونو په جواب ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د قران کریم نقشه ده دا تمام دین کې ده هغه د قران کریم نقشه ده هغه به څنګه خبرې کوي د کنزونو په مقابله کې به جواب څنګه کوي طائف تلارو دعوت یې وکړو او په بدل کې د طائف خلکو ماشومان ورپسې کړو او پکانو نشو حتی چې پانی مبارک د دې ډکه شو جبرائیل علیہ السلام راغی چې اجازه ته چې د طائف په بل واړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نه اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون خدای دوی ته هدایت وکړي انا پوهېږم پوه بشي د دې په جواب
او به کې پوښتنه او بیا چې ځان ته وایي فتمار خان ته دې کولې مخامخ او کنګل دې ورته وکړ قسم په خدای چې په کلاشینکوف دی ونه لکه کنګل راته نو کتابي دروسه په کنګل درته وکړ نو تا په روح نه خطي کړ ته مسلمان یې ته ځان ته متقی زه درته په ایمان وای او بیا درته په ایمان وای ګورې چې الله په دې دنیا کې خدای څه کوي نن د لندن وزیر داخله دی او که خارجه دی هغه راغلی دی د یونیورسټۍ دوره کوي زمونږ د یونیورسټۍ نو د لندن وزیر داخله که زمونږ د یونیورسټۍ دوره وکړو نو څه پې چې مونږ ایټم جوړولو ته نه پرېږدي ایټم د پاسه مونږ نیولي یو سایکل مونږ تر اوسه پورې نه جوړوو نو که د امریکې یا د لندن وزیر داخله دوره وکړو نو څه پې ټولې لارې ورته وزیر خارجه وزیر داخله یا الله خیر دنیا ورته بنده او د امریکې د یونیورسټۍ دغه دوره کوي دوره د څه شي پرې خبر یې پروګرام نن د ټول کافر ملکونو دا دی چې د قرآن نه د جهاد آیاتونه وباسئ دا د اسلام او د جهاد لفظ چې دی دا د قرآن نه لرې کوي چې دا مسلمانان خسیان شي د نورو ملکونو په شان نن خو واحد یو چوت دی چې په مسلمان کې دی او خاص کر په عربو کې دی یا الله رب داسې کې لکه د پیغمبر په زمانه کې چې یا الله داسې کې لکه د ابوبکر او د عمر په زمانه کې چې یا الله داسې کې لکه حضرت علی چې د غېږې بچو کې قربان کړ د یزید ته سر ښکته نه نن تاسو محرم په څه شي منئ الله پخه کوي او بروباسي چې کوسې ته او دوس کې امامان ته کېنو او غوږونه نه خلاصوره د خلکو وخوړه چې دا په قبرونو باچو څنګه دی کور دې د میر دین جماعت شه خدای دې اور میرګ مات کا تر اوسه تاسو پوه نه دا زمونږ دا پوسټای چې په کور کې ناست دي دی وای په دې قبرونو لګي او بواچو امامان ته کې مړي وای کنه دا زړې کوي او دې دې تاسو کور کې دې امامان ته کې مړي دي نو په خپل مړي چې امام ته مړ په کربلا کې دي تاسو سړی ته دوست خبره یا شربت کو بار کسی تیرو باسی اولو امامان تگی مڑی امامان تگی نلی مڑا امامانو پغیق کی معصوم من پیدا سویو او غش راغی پا دی مرائی چو لگی دو او امام حسینی راوینی راواغستے او اسمان تے لڑا کی ویل خدا تا گوئے چنہ ننے پیدا سوی من پتا قربان کو امامان دیتا ہوئی اغا سپیرٹ اغا جذبہ ځان کې پیدا کول غواړي چې کوم سپیرټ او کومه جذبه په امامانو کې و کوم سپیرټ او کومه جذبه په بیبي زینب کې و زمونږ هم څه دي کوم سپیرټ او کومه جذبه په بیبي فاطمه کې و بیبي فاطمه ته ګورم لکېږي ځنکدنې دی او وصیت کوي کور کې چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه د شپې اوچته کوي چې د کفن ټوټه مې هم قدرې سړی ونه کړو نن تماشا کوي په تندر دی ولګي دا ملک خدای پاک دې زر چرته هندو تاواله کی یا دې پیرنګي تاواله کی بیا چې بسته په غلی فوج د باران کې دا ظاهري د اسلام نوم خو چې تللی شي اسلام شرمېږي لګیا دی هر خدای او جنایت ته ګوره پتلون سټایل پرتګي جوړ وای په ایمان لیدلی نه چې چالي دلی لاس اوچت تام لیدلی ځکه رنگ دی اړه دی هر جنایت او خدای ته ګوره پتلون سټایل پرتګي جوړ اور نن سبا به وګورئ چې جنکو هم پتلونه جوړوي او رستونه به دغه درته کېږي مونږ ته به سخت کاري وان من شیء الا یسبح بحمد ربه الله وایي چې په دې ټول کائنات کې یو موجود داسې نه هغه د الله ثنا نه وایي څومره موجودات که دا دیوالونه دي که دا اسمانونه دي کدا زمکی دی کدا لرگی دی کدا ونی دی کدا مارغان دی دا ټول دا الله ثنا اوس دیوال مونږ ته څه شت کوي ځان 24 غنټې دا الله ثنا عزیزانو میګه مونږ ته څه کوي میګه هم 24 غنټې دا الله ثنا بیا په دې ټول کائنات کې چې څومره موجودات دي د هر جن پر حکومت د مارغانو خپل حکومت ته یو بادشاہي د میګو خپل حکومت ته